د طالبانو زبردست اقدام بالاخره د خلکو مهمه غوښتنه یې ومنله او عملي اقدام یې وکړ. دا چې طالبانو تازه څه کړي او خلکو ترې کومه مهمه غوښتنه کړې وه، نو جزئیات را سره همدې ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. مفتي حکیمي په 11 ولایتونو کې مو 3000 تنه له خپلو لیکو تصفیه کړي. د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسیون وایي چې تر اوسه په 11 ولایتونو کې د خپلو لیکو د تصفیې بهیر مخته وړی او تر 3000 پورې هغه کسان یې په نښه کړي او له خپلو لیکو ویستي چې د دوی له نومه یې ناوړه استفاده کوله او خلکو ته یې ستونزې جوړولې. د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسیون مشر دا هم وویل چې له خپلو لیکو تصفیه کړو ډېرو دغه کسانو ته یې دوسیې جوړې او عدلي او قضایي ادارو ته یې معرفي کړي دي. مفتي حکیمي چې په ورته وخت کې د طالبانو د دفاع وزارت سرمفتش هم دی، د دوی له اصولو سرغړونکو طالبانو ته خبرداری ورکړی چې د تصفیې کمیسیون به فایده او مجازات کړي. هغه له خلکو هم غوښتي چې په دې اړه شکایتونه او اسناد ورسره شریک کړي. د طالبانو د لیکو د تصفیې کمیسیون مشر نه دی ویلي چې د لیکو د تصفیې اړتیا یې څومره نوره هم جدي ده او کمیسیون به تر کله خپل فعالیت ته دوام ورکوي. هغه مخکې په یو مرکه کې ویلي و چې د بیا ځلې واکمنۍ په لومړیو کې د داعش یو غړی په دفاع وزارت کې د عمومي رئیس په توګه ټاکلی و. لطف الله حکیمي د دغه کس په اړه نور جزئیات نه و ورکړي.